په غنمو کې د پلنپاڼو واښو له منځه وړل. د غنمو په کښتونو کې د مني په اخر یا د ژمي په شروع کې ځینې پلنپاڼې واښه راشنه کېږي چې دا د غنمو بوټي تر خپل کنټرول لاندې راولي او بالاخره هغه له منځه وړي. ټوپورډي یا د پلنپاڼو واښو ختمونکي درمل. د واښو د ختمولو دپاره موږ دغه زهري درمل چې هرزه وژونکي دي د 4 سسي یا 4 ملۍ څخه نیولې تر 6 ملۍ پورې پر 1 لیټر اوبو ګډولی سي او بیا در واښو یې کارولی سو. کله چې دغه درمل په اوبو ګډ کړو بیا هغه په اوبو کې ښه لړو تر څو ښه منحل سي او د هغه وروسته بیا ځو دا پر پلنپاڼو واښو یې پاشو. دا درمل باید په داسې وخت کې وپاشل سي چې تیز لمر او باران او د هغه ترڅنګ باد موجود نه وي تر څو د درملو تاثیر د منځه ولاړ نه سي. د درملو د پاشلو لپاره تر ټولو ښه وختونه سهار وختي او مازدیګر دی چې هغه وختونه کې د درمل ښه تاثیرات پاتیږي او دغه هرزه واښه له منځه وړي. هرزه واښه به د 1 ورځې څخه تر 2 ورځو وروسته په خپل ځان کې تاثیرات معلوم کړي. هغه کم درمل چې پر استعمال شوي دي هغه به معلوم سي.